د بچو غوښتلو دپاره دعا. الله اکبر. موږ سره ګوره دا کیسې نشي چې پلاني درګاه له ورشه، لاړ شه هغه لږ وسټه او خاورې ځان پورې ومږه. ما ته یو ملګري قصه تاسو خو به ډېرو جعلي پیرانو او مولیانو دوکه کړي چې وظیفې درکو هغه درکو، خو بالکل هغه کار نه کوي. دا د شیخ صاحب ډېر اهم بیان دی، لازمي واورئ. د چا چې هم بچي نه نو دا بیان لازمي تر اخره پورې وګورئ. کولی وي زموږ یو خپله ده او د هغې ماشوم شی و، نو د هغه ماشوم یو کوناټۍ شین و، یعنې پیدایشي داسې وي. هغه مور یې وي چې دا ما نه بېادبي شوې وه، دا ما نه بېادبي شوې وه. زه پیر بابا له تللی وم او دی مې ترې غوښتو، ستاسو په زړه کې دی چې یعنې دا وایي که ما نه دا بېادبي د الله شوې. نه وایي پیر بابا له تللی وم، په هغه دړه باندې ناسته وم او دی مې غوښتو دا بچی د هغه نه، نو نیمه په دې دړه وم او نیمه ترې کته وم. هغه زور د ماشوم نه دلته ووتو. نو اوس دلته عنوان دی د بچو د غوښتلو دپاره دعا. د دغه کیسو والا چې کېدي چې ورته غوږ کېدي، خو زموږ هر څه به اوري نو خو غوږ کېدي یا الله خیر چې کومه درګاه به اوس یادوي او کوم دربار کې دا بچي تقسیمیږي. او یو کس زموږ والد صاحب الله یې هغه سره د رحم او د کرم معامله وکړي، رب العالمین دې جنتونو کې د هغه مېلمستیا وکړي. هغه ته یې قصه کوله، وی موږ جومات کې وو کلي کې، په دې کې شور شو چې ته څوک کلي ته راغلی دی، دا په خلکو باندې چې دا دانې دي او د من دانې د ده دي او پلاني دانې دي، دا سیدان او اخونزادګان او دا چې برخې دي، دا چېرته څوک راغلی د خلکو نه چې دی خپلې دانې هم راخلي او که د چا وي بچي په کاري نو هم ووایي. وی دې کې شور شغرب شو. وی مولوي صاحب جومات کې وي چې دا څوک داسې چللی وي، به راوستو چې دا سړی راغلی دی، وایي چې موږ بچي ورکوو. نو مولوي صاحب ورته وایي ستا څه کار دی، لکه ته څه کومه ټیکه دې اخیستې ده؟ وایي جي موږ بچي ورکوو، اولاد ورکوو. وی هغه ورته وایي دا کار خو د الله نه و پوښه، تا ته یې د کرنې حواله کړی دی، دا خو د الله کار نه دی. که د نن نه بعد مې په دې ځای کې ولیدې که نه، نو د والو غل به دې بیا نه معلوم ګوره، که بیا دې کلي ته راځي موږ وجي اولاد ورکوو. دلته خبره دا ده چې اولاد الله ورکوي غواړي باید هغه نه دعاګانې یادې کړه. د چا چې بچي نه کېږي نسخه، دې ته وایي قرآني نسخه، دې ته وایي د موحدینو نسخه او دا د سلفیانو نسخه، ځکه دې کې صرف غوښتنه به د چا نه کېږي؟ د الله نه به کېږي. دعا سورة آل عمران کې دا راغلې ده او دا دعا غوښتلې ده زکریا علیه السلام. دا دواړه دعاګانې چې کومې دي پیغمبر دا دعا غوښتې ده او الله را نقل کړې ده. نو څومره برکتي دعا به د چا چې بچي نه کېږي او یا نور بچي غواړي نو دعا. سورة آل عمران آیت نمبر 38: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے رب زما وبخي ما ته د خپل طرف نه بچې پاک، طیبه پاک، نیک عمله، صالح، یقینا ته اورېدونکی د دعا. ګوره بچې چې کله هم د الله نه غواړو دا ورسره وایي چې کوم بچې نیک عمله. که ناسې کور کې هم دا سرونه ډېر خوښ دي، بعضو را شور شغرب کور کې خوښ چې په هر طرف ځي دي ګرځي را ګرځي دي ګډوډ کار څه، خو چې کور کې صحیح شور شغرب او موږ خوشحاله وي چې بھائی اووه زامن دي او شپږ لوڼه دي. بچې نیک عمله غواړه چې دنیا کې دې بیم عزت او آخرت کې. دویمه دعا د هم زکریا علیه السلام کړې ده، سورة الانبیاء کې ده 9 نمبر آیت: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اے رب زما ما پرېږده ما یوازې، یقینا ته یې غوره د پاتې کېدونکو. یعنی الله ما یوازې مه پرېږده، ما له وارث راکړه. وارث څه ته وایي؟ بچي ته وایي. نو الله له څوک ورکړو؟ یحیی علیه السلام. درېیمه دعا دا دعا ابراهیم علیه السلام غوښتې ده. څه قیمتي دعاګانې دي.
وختي پیغمبرانو دي را نقل کړي چا دي الله دي ربي هب لي من الصالحين اے رب زما وبخي ما ته بچې د نیکانو نه نو څو شوي درې څوک به ووایي اساني ها ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين په دې باندې به اکتفا وکړو او دا ډېره خوندوره موضوع ده سړي ته زړه هم نه کېږي انشاءالله روان بیان کې او درس کې به دا باقي دعاګانې قرآني چې کومې دا به ذکر کوو الله دې موږ له طاقت راکړي چې د هغه نه دعاګانې وغواړو او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ هغه دعاګانې چې موږ غوښتلي دي او کومې چې به غواړو الله دې قبولې کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ مخلوق ته چېرته نه محتاج او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته نیک عمل اولاد راکړي او کومې چې راکړي د الله دې هغه نیک عمله کړي هذا والله اعلم خداو د شیخ صاحب ډېر اهم بیان چې تاسو واورېدلو امید کوو چې دا به ستاسو خوښ شوی وي ملاویږو موږ تاسو سره په یو نیکسټ ویډیو کې موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله